د هلمند ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤلین وایي د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت مسؤلینو په نوزاد ولسوالۍ کې 838 کیلوګرامه نشه یي توکي چې د غور ولایت څخه هلمند ولایت ته لیږدول نیولي دي. د امنیه قمندانۍ وایي ملا عزت الله حقاني وایي د نیول شوو نشه یي توکو په تړاو 4 تنه د امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو په اساس نیول شوي دي. نوموړی وایي نیول شوي کسان اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر پلټنې لاندې دي چې تر بشپړو تحقیقاتو وروسته به اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. یا د نشه یي توکي په نوزاد ولسوالۍ کې داسې مهال ونیول شوه چې شاوخوا 838 کیلوګرامه نشه یي توکي د سود او ویب تر نامه لاندې په 3 رادو موټرانو کې ځای پر ځای شوي وه چې غوښتل یې له غور ولایت څخه نوزاد ولسوالۍ ته را انتقال کړي. د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شوه. پاتې دې نه وي چې څو ورځې وړاندې د یاد مدیریت مسؤلینو له لورې شاوخوا 12 تنه نیول شوي نشه یي توکي په بشپړ ډول سوځول شوي هم دي.